ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په شاندارو مراسمو ترسره شوه. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار سراج العمارت بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په شاندارو مراسمو ترسره شوه چې پکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شاعرانو سربیره د خیبر پښتونخوا شاعرانو هم ګډون کړی و. مشاعره کې سږ کال د تیر کال په پرتله ګڼه ګوڼه ډیره وه او د مشاعرې فضا د یو لړ اصولو له مخې ازاده وه. شاعرانو خپل شعرونه وویل او د ګډونوالو له لوري یې په لیوالتیا سره بدرګه کېده. مشهور له دهلي در اصفهان یم، د اسیا زړه کې پروت لوی افغانستان یم پر دورخم ستړی راغلم یاره تر لغمان ځم پر تا مې لاره د مېړنیو ظلمو ښاره د غیرت کوره ننګرهاره تا پر وطن مین بچي روزلي دینه تا پر وطن مین بچي روزلي دینه جار د شم لړ دی او کبر دی کپاس پامیر او کوز خیبر دی ما ته له یو بله بهتر دی یو مې زړګی بل مې ځیګر دی هر څوک چې موږ بېلوي تباه دې شي نه. د مشاعرې پر مهال د نورو شاعرانو سربیره مطیع الله تراب، بختزاده دانش، منیر بناري او نورو هیوادوالو د ابادۍ، یووالي او د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې خلاصولو په خپلو شعرونو کې د طنز په شکل وویل. د ټول ولس په ملاتړ خپل کړی شو، د ټول ولس په ملاتړ خپل کړی شو چې د خوږې صلې رحمۍ شو قربان چې خلاص خوندي شي د نجونو پر مخ، چې خلاص خوندي شي زموږ د خویندو پر مخ، ټول به له دې مبارکۍ شو قربان. بیا به نړۍ سره سیالي وکړی شو، بیا به نړۍ سره سیالي وکړی شو چې د ملي همبستګۍ شو قربان. د جنتي وطن یې ته د راشد یې د نوین یې د نبي وطن یې د جنتي وطن یې ته د راشد یې د نوین یې د نبي وطن یې ته جنتي وطن یې ته د ګربز یې ته د ګران یې د سازي وطن یې ته جنتي وطن یې هر یو بچی دې په خپل ځای دی قهرمان وطنه ستا نه قربان وطنه افغانستان وطنه.